د البروج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 85مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 22 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قسم دی په کلکو برجونو لرونکي آسمان، او قسم په هغې ورځې چې د هغې وعده کړای شوې ده، او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي. تباه شوي د کندو خاوندان، هغه د کندو څښتنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کیدونکو خسو خاشاکو اور، کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل، او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه وه چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی، چې د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ څښتن دی، او هغه خدای هر څه ګوري. بېشکه هغو کسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو ښځو ظلم او تیری وکړ او بیا یې ورڅخه توبه ونه ویستله، هرومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو دپاره د سوځېدو سزا ده. کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هرومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د ستر بریالیتوب. په حقیقت کې ستاسې د پروردګار نیونه ډیره سخته ده. همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي، او هغه بخونکی دی، مینه کوونکی دی، د عرش څښتن دی، لوی او لوړ دی، او څه چې یې خوښه شي د هغه کوونکی دی. آیا تاسې ته د لښکرو خبر رسېدلی دی؟ د فرعون او د سمود د لښکرو؟ بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي، په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي. د هغو په دې دروغجن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي، بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی، په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی. الله ستر رښتیا ویونکی دی.